سلامونه دوستانو ته مو د چې روغ او جوړ بوی تاسو لپاره مې نن یو ډیر خوندور او په زړه پورې اپلیکیشن راوړی دی. څنګه کولی شو په دې کې موږ په ډېرې اسانۍ سره پیسې وګټو. نو دوستانو دغه ډیر خوندور او په زړه پورې اپلیکیشن نو په ډېرې اسانۍ سره تاسو کولی شئ په دې کې پیسې وګټئ. د دې اپلیکیشن لینک به تاسو د ویډیو په ډسکرپشن کې وي، هغه باندې تاسو کلیک واخلئ او دغه اپلیکیشن په خپل موبایل کې را ډاونلوډ کړئ. دغه د BNB کرنسي ورکوي. نو دوستانو دغه اپلیکیشن ډاونلوډولو طریقه مکمله طریقه تاسو د ویډیو په وروستۍ شیبه کې ښایم. نو ویډیو تر اخره سره وګورئ. ویډیو دوستانو سکیپ کوئ ما. نو دوستانو تاسو به تر اخره ویډیو سره ګورئ، هیڅکله بیا هم نه سکیپ کوئ. نو دوستانو دلته موږ چې کله په لینک باندې کلیک واخیستو دغه مو را ډاونلوډ کړ. نو راځو دلته دوستانو موږ په نیکسټ باندې کلیک ورته اخلو. دغه دوستانو ګیټ سٹارټ باندې کلیک اخلو. راځو دغه خانه ورته ډکو او راځو ګوګل ساين ان باندې کلیک ورته اخلو. کله چې په دې باندې کلیک واخیستو زموږ ټول جمیلونه موږ دلته مخې ته راځي. موږ به یو جمیل انتخاب کوو. زما ته جمیلونه راځي، هغه به یو انتخاب کړئ او تاسو به هم خپل جمیل انتخاب کړئ. ښه دوستانو کله چې جمیل انتخاب کړ نو لږه شیبه انتظار ورته کوو. اوس به دغه موږ ته بالکل دوستانو را خلاص شي. نو دلته موږ VPN کنیکټ کړی دی، وجه تاسو دغه VPN لرې کړئ. نو زه راځم دغه VPN ډسکنیکټ کړم، نو بیا کار کوي. دوستانو که تاسو چېرته VPN کنیکټ کړی وي نو دغه اپلیکیشن بیا تاسو لپاره کار نه کوي. نو زه دوستانو راځم دغه VPN یو ځل ختموم او بیا وړاندې طریقه تاسو ته ښایم. دوستانو بالکل ما VPN ختم کړ. نو اوس په دې کې د زموږ اکاونټ بالکل دوستانو جوړیږي. ښه دوستانو دلته د زموږ اکاونټ جوړ شو. بالکل دوستانو تاسو کتلی شئ اوس د زموږ اکاونټ چې دی جوړ شو. موږ ته دوستانو 0.401 BTC کرنسي راکړل. نو دوستانو دغه بیټ کوین کرنسي ورکوي. نو موږ کولی شو په ډېرې اسانۍ سره دغه پیسې وګټو. دوستانو لومړی کې دغه کلیم ناو آپشن دی، دغه تاسو ته ښکاري د سپینې چې کوم لیکلی دی. نو دغه کلیم ناو آپشن دی. خو دوستانو موږ له دې څخه تېرېږو. راځو لومړی ګیم ته. په دې کې دوستانو ګیمونه دي چې د باینانس هم دی دوستانو، همداشان د نوره ګیمونه هم تاسو کتلی شئ. بیټ کوین هم دی دوستانو. نو دغه ګیمونه دي، په دې باندې هم موږ کولی شو په دې کې پیسې ترلاسه کړو. نو په دې باندې یو څه ایډز هم راځي دوستانو. دغه به تاسو داسې ترتیبوئ. پلې باندې چې کله دوستانو کلیک تاسو واخیسته دلته تاسو ته خپل یوه دقیقه وخت درکوي. دوستانو په یوه دقیقه کې تاسو دغه ګیمونه داسې سره برابروئ. دوستانو دغه ګیمونه دا چې نیټ ضعیف وي نو بیا دغه ګیم هم کار نه کوي. نو دغه دوستانو که تاسو دغه اپشن چې د دې خوا ته ورته راوړئ داسې دوستانو نو بالکل دغه ګیم تاسو وګټئ. په همدې طریقې سره دوستانو موږ کولی شو په دې کې د ګیمونو په واسطه هم پیسې وګټو. دا چې اوس کار نه کوي نو زه نه پوهېږم چې دغه ولې کار نه کوي، خو یو ځل بیا تاسو ته امتحان کوم. ښه دوستانو راځو د BNB بیټ کوین چې کوم دی دوستانو دغه ګیم ته راځو. دلته دوستانو که تاسو دغه ګیم بشپړ کړه تاسو ته به دومره کوین درکړي، تاسو کتلی شئ. نو پلې باندې دوستانو کله کلیک واخلئ هلته تاسو لومړی کې وایي چې تاسو دغه ګیم باید داسې برابر کړئ. دا چې نیټ کمزوری دی دغه ګیم هېڅکله ګوته څخه داسې دوستانو کلیک کوم خو کار نه کوي، ځکه چې دغه نیټ باید قوي وي. نو تاسو په ډېرې اسانۍ سره بیا کولی شئ دغه یو او بل خواته یوسئ او دغه برابر کړئ. نو که تاسو دوستانو دغه ګیم کې صرف یو تصویر هم ورسره برابر کړئ بیا هم تاسو ته یو څه اندازه پیسې درکوي. نو دوستانو دلته راځو کلیم بای دغه کوم باندې چې تاسو کتلی شئ په دې باندې کلیک اخلو. سپین دوستانو هلته موږ ته راکوي. راځو په دغه لومړي سپین باندې کلیک اخلو. په دې باندې دوستانو یو څه ایډز اعلانات هم راځي. نو تاسو په دغه اعلانات هم سکیپ کوئ ځکه چې اعلانات زیات په دغه اپلیکیشن. ښه دوستانو دلته چې کله تاسو په سپین باندې کلیک ورته واخیسته دغه سپین تاویږي. اوس به تاسو کتلی شئ موږ ته 42 BNB پکې ووتل. نو ایډ به دوستانو تاسو ټول سکیپ کوئ ځکه چې ایډز زیات پرې. په همدغه ګیم بیا دوستانو کلیک اخلو. راځو بل یو سپین ته داسې راځو بل سپین کلیک کوو. دوستانو ایډز بیخي زیات راځي چې تاسو به له ایډز څخه زیات په تنګ شئ. نو زه دوستانو ویډیو ډېره نه اوږدوم، دغه سپین باندې هم تاسو ته کلیک اخلم او دغه کې هم دوستانو که ته کتلی شئ 44 BNB په دې کې موږ ته ووتل. نو هر ځل دې باندې ایډز راځي. نو نور اپشن هم زر درته معرفي کوم. دوستانو دلته د ډیلی بونس دی، دغه ډیلی بونس باندې دوستانو کلیک ورته اخلو. په دې کې هم اعلان دوستانو راځي، تاسو ته دغه اعلان به تاسو سکیپ کړئ. ښه دوستانو هره ورځ به تاسو دلته راځئ، تاسو به دغه کلیم کوئ او دغه به راخلاصوئ.
نو دوستانو زما نن لومړی ورځ دی په لومړۍ ورځ باندې هغه چې زه کلیم کوم ماته په 0.50 یو BNB راکړي. سبا ته مو دوستانو همداسې کتلی شئ، نورو ورځو کې هم همداسې دوستانو تاسو کتلی شئ. نو زه راځم په دا لومړي باندې کلیم باندې کلیک اخلم، شاید بیا اعلان پرې راشي. نو په دې باندې ایډز اعلانات چې دي بیخي زیات راځي، ځکه چې اعلاناتو کې د دغه اپلیکیشن بیخي زیاته ګټه دی. دوستانو اوس راځو بل آپشن تاسو ته معرفي کوم. دغه دوستانو تاسو کتلی شئ دغه کلیم هر آپشن چې تاسو خلاصوئ تاسو ته به یو اعلان راځي. نو زه دغه اعلان هم دوستانو سکیپ کوم، بیخي زیات اعلانات دي په دې باندې. پس سکیپ دوستانو تاسو ته ښکاري نو هغه باندې کلیک واخلئ او دغه دوستانو تاسو به اوس دغه ضرب علامت چې کوم ښکاري دغه به تاسو کلیک کوئ، نو دغه اعلان به بالکل دوستانو تاسو سره ختم شي. نو دوستانو دلته تاسو ته وایي چې فیسبوک، ټلګرام، یوټیوب دوی هره ورځ نوي کوډونه جګوي، اپلوډوي خپل فیسبوک ته، انسټاګرام ته او یوټیوب ته. نو هغه کوډونه به تاسو راخلئ او دلته به تاسو ورکوئ. مثلا زه فیسبوک باندې دوستانو کلیک اخلم. کله چې په فیسبوک باندې دوستانو کلیک ورته واخیسته تاسو به اوس خپلې فیسبوک صفحې ته بوځي او د دغه اصلي پیج ته به تاسو لاړ شئ. کله چې د دغه پیج ته دوستانو تاسو ولاړئ هلته به اوس تاسو ته د دوی کوډونه راشي. ښه دوستانو تاسو به دلته راشئ، نو دا د تاسو دوستانو کتلی شئ دغه کوډ چې کوم دی دغه کوډ به تاسو را کاپي کوئ، همدغه کوډ به دوستانو تاسو را کاپي کوئ او هلته به یې ورته پیسټ کوئ. دا چې ویډیو اوږدېږي اعلانات زیات په دغه اپلیکیشن باندې راځي، نو زه تاسو دغه ویډیو نوره پای ته رسوم. نو دوستانو یوټیوب کې هم کولی شئ دغه کوډ راواخلئ، ټلګرام څخه، فیسبوک څخه، هر ځای څخه دغه کوډونه دوستانو راواخلئ. ریفرل د دوستانو تاسو به راشئ په دغه ریفرل باندې به کلیک ورته واخلئ. کله چې په ریفرل باندې کلیک واخلئ دلته تاسو بیا یو ایډز راځي، هغه هم تاسو سکیپ کوئ. دغه دوستانو تاسو لینک دی دغه به تاسو را کاپي کوئ. کله چې دوستانو دغه کاپي کړ نو تاسو ملګري چې څومره راولئ تاسو ته به د هر ملګري په سر باندې تاسو لینک له لارې راشي 0.401 دغه BNB کرنسي دوستانو دغه تاسو درکوي او د ملګري ګټه هم تاسو ته یو څه ګټه هم تاسو ته نور هم راځي. دوستانو له دغه اپلیکیشن څخه هم د دغه آپشن څخه هم شاته راځو. دلته دوستانو نور آپشنونه هم په دې کې شته دي. چې په هر آپشن باندې تاسو چې کلیک اخلئ نو تاسو ته یو ایډز راځي، نو په دې باندې زه بیا دلته ویډیو سکیپ کوم. ښه دوستانو دلته تاسو ته دغه نورې آپشن هم ښکاري. دوستانو څومره خلکو دې څخه کې پیسې ګټلې دي، ویډراوې ترې کړي، دغه ټول دوستانو تاسو دلته کې ښکاري. نو دغه څخه هم دوستانو ترې کې وروستی آپشن هم موږ ته راځي. دغه آپشن هم تاسو ته یو څه ښایم. دوستانو دلته هم تاسو د خپل اکاونټ په اړه معلومات کتلی شئ، نوټیفیکیشن هم دی. دوستانو دریم آپشن چې دی هغه پیوټ آپشن دی. پیوټ آپشن دوستانو کلیک وایسته تاسو چې څومره په دې کې پیسې ګټلې دي هغه ټولې تاسو ته دلته دوستانو د خلکو پیسې هم ښایي، تاسو پیسې هم ښایي چې دغه کې دغه ټاپ لاس نفر کوم چې دي دغه پیسې ګټلې دغه ټول دوستانو تاسو کتلی شئ. دغه ټرانسفر هسټوري ده چې تاسو پیسې چا لیږلې وي هغه هم تاسو دوستانو ښایي. نو دا چې اعلانات په دې باندې بیخي زیات راځي، نو کله چې په دې کې پیسې پوره شي تاسو زه بیا ویډیو جوړوم چې په دې کې کله پیسې زما پوره کړي نو بیا هم تاسو ته ویډیو دوستانو جوړوم. ښه دوستانو د دغه لینک به تاسو ته د ویډیو په ډسکرپشن کې هم وي او د ترڅنګ به د ویډیو په کمنټ کې هم وي. نو او دغه به زموږ د واتساپ ګروپ کې هم وي دوستانو. نو تاسو کولی شئ دغه له دې څخه هم موږ سره رابطه وکړئ او دغه کې تاسو ځانونه راجستر کړئ. نو دوستانو دغه لینک باندې تاسو کلیک واخلئ. کله چې په لینک باندې کلیک وایسته نو اوس به تاسو دلته پلی سټور ته دوستانو بیا یې تاسو کولی شئ د کروم څخه هم دغه را ډاونلوډ کړئ. خو موږ راځو مثلا په کروم باندې کلیک ورته اخلو، لږه چې به انتظار ورته کوو تر څو دغه صفحه موږ ته راخلاصه کړي. نو په ډېر اسانۍ سره دغه اپلیکیشن موږ په خپل موبایل کې ډاونلوډولی شو. دوستانو اپلیکیشن چې دی هغه ډېر بهترین اپلیکیشن دی، خو یوه ستونزه چې دی هغه دی دغه دی چې په دې باندې ایډز یا اعلانات بیخي زیات راځي. دوستانو کله چې تاسو په لینک باندې کلیک وکړئ تاسو به ډایرکټ پلی سټور ته راولي. نو تاسو دلته کولی شئ BNB باندې کوم دغه اپلیکیشن چې دغه په خپل موبایل کې انسټال کړئ. لینک لاره دوستانو انسټال کړئ چې ما ته هم یو څه ګټه راورسېږي او تاسو ته هم. نو دوستانو دا چې ویډیو تر همدې ځایه ویډیو نور نه اوږدوم، تر بلې ویډیو چې بیا په ځای تاسو په لوی الله سپارم.